اوس ته دا پته شتي تاریخ کې داسې خلک هم تېر شوي دي چې علم یې کړی دی، یعنې عام سړی نه دی، مسلمان او علم یې کړی دی، او بیا عام عالم نه دی، کتابونه یې لیکلي دي، ښه علمي کتابونه لیکلي، او بیا د دې مرګ نه لږ وخت مخکې، یو څو کاله مخکې به مرتد شوی. نو اوس یو عام سړی راپاسي، غریب الف ته لوړ وی او په څه پوهېږي نه په قرآن پوهېږي، جی جی منګه بس منګه زمنګه ایمان ہے د غرونو په شان ایمان دی. او چې بیا ناظره قرآن وایي، او چې بیا د قرآن صحیح سوی ته یاد شي، او بیا چې درس کې کښېني، او بیا چې د علماو سره د ده ایمان به ګډوډ شي. که دې ورته ووایي چې د خپل ایمان حفاظت وکړه، قارېږي هم ولې زه ته داسې کافر ښکارم چې د ایمان حفاظت وکړه، زه به ولې ګډوډ شم. دا ما ته اوس ته ووایي چې دا عالمو کتابونه هم لیکلي دي، ښه علمي کتابونه یې لیکلي دي، او بیا مرتد شوی دی. امام ابن القیم چې هغه قصه بیان کړې ده چې مؤذنو اذان یې کو، په جومات له پاسه ولاړو، په یو زنانه باندې نظر پرېوتو. پخوا خو به یې ځانونه په جومات له پاسه کول، سر یې چورلو حی علی الصلاح حی الفلاح کې زنانه یې ولید، هغه یې خوښه شو په یو نظر سره. یو نظر جاښه جوړی ګوره، دا نظر نه دا د شیطان په غشو کې لوی غشی دی. په یو نظر سره جنې خوښه شو چې څنګه اذان ختم کو، اقامت او مونځ دې ته هم پاتې نه شو، ډایرکټ لاړ. وایي زه دا جنې غواړم. هغه ته خو دا غواړم، خو ته دې جومات کې مؤذن یې او مونږ نصرانیان یو، مونږ کریسچن یو، تاسو مونږ ته غیر مسلمه وایي، ته څنګه دا غواړې؟ هغوی به زه غواړم. نو هغه ورته وایي چې دې دپاره شرط دا دی چې ته به دا خپل دین پرېږدې، که دا جنې دې ډېرې خوښې دا غواړي دین به پرېږدې، او نیټه پلانې پلانې ورځ شوه. دی به پلانې ورځ راغی، نکاح وتړلی شوه، او دوی په هغه عقد کې ولیکل یا په هغه ټیم ووایي چې ما خپل دین پرېښو او زه ستاسو دین ته راواوړېدم. هغوی وله جنې ورکړه، او دی چې څنګه د کور نه راووتو، د چوکاټ نه خپه بهر کړه، دغه ټیم کې د ساه ووتو مړ شو. یو سړی په مؤذنۍ کې وخت تېر کړي، په اخري وخت کې مرتد شو، دین یې پرېښود، د یو جنۍ د لاسه، د یو نظر د لاسه. نو چېرته به دا نه وي چې زه وس دې خبرې د نیکانو خلکو، د صحابه کرامو، د تابعینو ملا تیر مات کړی و. هغه نیکان خلک به یېرېدو، یاره آخر خاتمه به څنګه کېږي. او د 2021 مسلمان داسې مطمئن دی، نه 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 وایي جي زه د پلاني زوی، او د هغه علاقې چې هلته ټول خلک اکثر دینداره دي، زه به بېدینه شم.